ګورې عزتمنو چې په یو کور کې یا په یو کمره کې یا په یو وطا کې په یو مشترک ځای کې اوسېږئ باید د لږ اداب خو د دې بیت الخلا زده کړي. څومره شکایتونه به ما له راغلي چې مولوي صاحب پر دا خو لږ خبره وکړه چې ورننوتې د او خوا چې راوځې چې تا خپله تقاضا پرکه کم سے کم په دا خپله تقاضا پسې خو اوبه اچوه، د هغه شي څه خو عبرت واخه چې هغه لا خپل دغه پټوي دې چې راوځي هر څه دغه یې پکې پرېږدي. مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله فرمایي چې دا ګناه کبیره ده، تا دې مسلمان ته اذیت تکلیف ورورسوي او هلته چې صابون دې استعمال کړي چې راوځي مشترک صابون دې پروت دی. اول خو پکار ده چې د هر چا خپل صابون، لیکن چې مشترک صابون دې پروت دی چې دا بېشتان پر ولګېدل شام پر ولګېدل کم سے کم دا خو صفا په مشترک ځایونو کې دې زرینا بېشتان حجامت وکړي کم سے کم هغه خو پټ که صفا وکړه. یعنی دا تجاران خلق دا وشاران خلق دا په تعلیمي ادارو کې هیڅ باک هیڅ فکر په دې خلکو کې. حالانکه مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکات مولانا فرمایي چې زه په یورپ کې ورځ روان وم په ریل ګاډي کې، وای ریل ګاډي ودرې مثلا پر یو سټیشن ودرېدل پر روان شول، وای زه ولاړ شوم چې خپل ضرورت پوره کړم، وای هلته یو ښځه ولاړه ده میډمه د باتروم د بیت الخلا مخ ته ولاړه، وای ما ورته ویلې چې هلته ګرین سیګنل یعنی زرغون شان چې دننه څوک نشته، وای ما هغه ته وویلې چې میډم یا ورسه یا لار خالي ول هغې راته وویلې چې زه دلته ورغلی وم ما خپل ضرورت پوره کړي تقاضا مې وکړله بولې مې وکړلې خو دلته ریل ګاډۍ په سټیشن ودرېدله نو چې لږ به د آبادۍ څه ووځي زه به هغه صفایي وکړم بیا ته ورسم. اوس دا د اسلام احکام دي، دا د اسلام د دین او د شریعت حکم دی. هغه یورپ یهودیانو کافرانو عملي کړی دي د مسلمانانو اجتماعي ځایونه چې ورسې چا کاڼې ډبرې کې غورځولي چا ټشپیپران کې غورځولي او چا پکې چې هر څه پکې وکړي حالانکې اوبه به بسیارې ده اوبه دې په خپل دغه پسې نسي اچولی. څو د مشترکه استعمال ځای والا به ما ته ویلي چې مولوي صاحب پر دې څه خبره چې هر ځای ورننوتې صفایي یې کوه غسل دې وکړي صفایي یې کوه که هغه اوبه نه دي وتلي اوبه وباسه بیا راووځه. پکار دا ده چې د دغه شانو باید موږ تاسې څه خیال وسات دا ګناه کبیره ده او موږ پر ګناه بولو هم نه بل رول بل مسلمان ته اذیت او تکلیف ورسوي.